अस्सलामुअलैकुम ग्रानो मीनावालो उम्मीद लरम چې ان شاء الله روغ او جوړ وایسته څنګه تاسو ته معلومات چلوي اختر روان دي او ان شاء الله په دې اختر کې به مونږه قرباني نه کوو او د الله په شکریا ادا کوو ځکه چې مونږه الله په دې اختر پورې ژوند دی راوستو الله دې مونږه ژوند لري د نیک عملو لپاره نو ان شاء الله مونږه یو څو خبرې تاسو سره نشر کول غواړو چې اختر به ان شاء الله کله وي او په اختر کې څه کول پکار دي اختر څنګه تیرول پکار دي نو ان شاء الله اوله خبر دا ده چې اختر به ان شاء الله په پاکستان کې د بوت په ورځ باندې وي او اکثر نور هیوادونو کې یو ورځ مخکې وي یعنی د منګه په ورځ باندې نو یعنی سه شنبه یا چهارشنبه نو اول سوال دا ذهن ته راځي چې یو سړی دی هغه یا لک دی چې هغه د عمر څلور یا هغه ځوان دی واده نه دی کړی هغه باندې اخترې کیږي کنه کیږي نو اسلام د دې جواب واضح کړی دی چې یو سړی د 100,000 روپو خاوند وي هغه واده کړی وي یا نه وي کړی خو هغه سره 15,000 یا 14,000 روپۍ موجود وي او بل خبره ده که دا پلار امور نه بیل وي یا شریک وي نو دې باندې اختر واجب دی او اکثره چې کوم خلک دي هغه واده نه وي کړی او پلار سره شریک وي او پلار سره مال نه وي خو د زوی سره 14,000 روپۍ وي نو دا به چې کوم دی اختر کې په دې باندې ان شاء الله که پاکستان کې اختر په بود باندې شو نو موږ به د منګل د سحر نه یعنی د سه شنبه د سحر نه موږ تکبیرونه شروع کوو کچرته پاکستان کې اختر په منګل باندې شو یعنی سبا نه بل سبا شو نو موږ به تکبیرونه د پیر په ورځ یعنی د دوشنبه د سحر نه موږ تکبیرونه شروع کوو او درېمه خبره دا ده چې په دې اختر کې اکثره داسې خلک دي چې هغه غریبانان دي او هغوی د اختر وسه نه لري یعنی کپړې نه وي کړي چپلې نه وي باید موږ هغو سره مرسته وکړو داسې نه چې موږ هغو پورې وخندو یا خدای په دې باندې ناراضه کېږي موږ باید شکریا ادا کړو د خدای پاک نه چې الله پاک دا موږ ته د قربانۍ یعنی د اختر کولو توفیق راکړه دا ډېره د فخر او د خوشحالۍ خبره ده او انشاءالله امید لرم چې دا اختر به په خوشحالۍ کې وي او بل دا خبره ده چې دا تکبیر به د موږ د اختر نه یو ورځ نه مخکې شروع کوو او کله به ختمو د اختر په درېیمه د مازدیګر لمونځ پورې نو ان شاء الله الله دې موږ په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او امید لرم چې ان شاء الله ټول به زما خبرو باندې پوه یاستئ السلام علیکم